السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم. دا مهال را سره ناست دی حذیفه جاني. حذیفه جاني وایي چې ما ستا شعرونه یاد کړي دي او زه تا ته په خوږ اواز کې وایم، په ترنم کې راته وایي. حذیفه غزل به راته وایې، ښه زما هغه غزل راته ووایه، په خوږ اواز کې ووایه. ښه دا پرېږده، دا پرېږده، زه شروع شه. ځه زړه تامي یوه سړیکان بیداره پرېوته، له سترګو مې د درد اوښکه بېواره پرېوته، زما له غمه د مړ پکې نه و. دا ته کوم مه کوه، دغه به یې وایه، ته پرېږده دغه ته وایه. داسې مه کوه که نه ته بیا اواز نه راځي. زه وایه زما له غمه زما له غمه د مړ پکې نه و، ساه بېساه زما په ژړا د کور د کاره پرېوته، ما ستا د مینې یو خل کې د پورې شوم وانغس، زما که په لمنې د تهمت داره پرېوته، همزول ورته ساده و نابلده و د خلفې پکې نه و، هغه ځکه د خلکو د مایه پرېوته، د غره د یخ غټې د مین لالي تر وک شو، یوه ګورګوره لاره پرېوته، خمزول ورته ویل چې تا تورې تاج به دې رنګ دی په ځمکه به هغه سمه ډېره لا تاسو واورېد حذیفه جاني. الله دې وکړي د نړۍ هر ماشوم د شعر په ژبه باندې ګویا شي، ځکه چې شاعران عموما ډېره ښه طبقه ده د احساس په حوالې سره، په دغه خلکو کې احساس ډېر زیات وي، نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره د ویاړ خبره ده چې زموږ شعر ماشومانو ته هم ورسېد او هغوی هم یاد کو. نو حذیفه ډېر خوشحاله شو د دغه ماشوم په دغه معمولي غوندې ټیلنټ باندې، او د مخکې دپاره ورته دعا کوو چې الله یې نور هم کامیاب کړي. که ملګري کوم اعتراض کوي نو بالکل مونځ هم وله ورځي، هر څیز وله ورځي، او باقاعده د ښودلی کېږي ډېر تکړه ماشوم دی، یادوي یې چې څه هم ورته ووایي نو هغه یادوي. او مونځ وایي ثنا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مالك بسم الله الرحمن الرحيم، مالك الحمد لله رب العالمين. بس دا حذیفه جاني تاسو وکته د دغه ماشوم ټیلنټ ماشوم دی، نو خامخا پریشر اخلي. نو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ هر چېرته چې ډېره زیاته مننه.